طالبان ایران ته افغان بندیان خوشي او کډوالو ته د بانکي حسابونو ستونزه حل کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له ایراني چارواکو غوښتي چې په دې هیواد کې افغان زندانیان راخوشي او کډوالو ته د بانکي حسابونو ستونزې حل کړي. دا خبرې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقي کابل کې د افغانستان په چارو کې د ایران ولسمشر له ځانګړي استازي او کابل کې د دې هیواد له نوي سفیر حسن کاظمي قومي سره لیدنه کې کړي چې د طالب سرچینو په وینا ښاغلي قومي په دې اړه د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی دی. ښاغلی متقي له ایراني سفیر سره د افغانستان د زیربنایي او اقتصادي پروژو په اړه هم غږېدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حفیظیه احمد پر ټویټر لیکلي په دې لیدنه کې ایراني لوري د افغانستان معدنو، انرژۍ اورګاډي پټلۍ او ځینو نورو برخو کې پانګونې ته چمتوالی وښود.